په دې حالاتو کې څوک څنګه واخلي ساه اودسي په دې حالاتو کې څوک څنګه واخلي ساه اودسي چې ګلابونه د لمبو پر شاوخوا اودسي زما په کام اوس مرحله د بیدارۍ راغلې زما په کام اوس مرحله د بیدارۍ راغلې ولس خو هلته راوشیږي چې باچا اودسي مجید سنګریار ته خواست کوو چې راسي د ترنم په ټال مې وزنګوي مجید سنګریار د ترنم ټال به خوند نه وي دغسې به یاره خیر یو غزل دی بیا بله درته یم ما یم په سینه ده تیاره کړې یا نو که بیا ترنم غواړې بیا به بل وخت راکه واسطه دا ستاسې زه ترنم وایم نیور دا یوه غزل ده عارف صاحب ستاسې د ټول په اجازه یا ترنم سم دی اواز سوه توره بلیا ګډه سوه توره بلیا ګډه په بازار سړي مې وزني سوه توره بلیا ګډه په بازار سړي مې وزني نمونه یې لیکلي دي د کار سړي مې وزني سوه توره بلیا ګډه په بازار سړي مې وزني نمونه یې لیکلي دي اوس خوشحال خټکه پاسه تر دې لا غلامي څه وي اوس خوشحال خټکه پاسه په دې ناترسه ښار کې د دستار سړي مې وزني او هو دلته په رښتیا ویل بندیز دی لګېدلی هو دلته په رښتیا ویل بندیز دی لګېدلی خبرې به څوک نه کړي د ګفتار سړي مې وزني هو دلته شریف ماما ستا د الله ښه در وښیم هو دلته په رښتیا ویل بندیز دی لګېدلی ګای دی ګای وکیس خاندې مخامخ اوس یې نو کوم مولوي صاحب راته یې بیا وایي دی ورته وایي نه یې هو دلته په رښتیا ویل بندیز دی لګېدلی خبرې به څوک نه کوي د ګفتار سړي مې وزني دا یو واقعه په داسې کې وسوله د هغه یو شعر دی ناترسو که خپل ورور در څخه کښته پر چوکۍ کوي ناترسو که خپل ورور در څخه کښته پر چوکۍ کوي په پټه خوله به ناست یې د وش جار سړي مې وزني او بورای خو داسې نه وي چا نظر کوي سنګریاره بورای خو داسې نه وي چا نظر کوي سنګریاره لمسون د کم غماز دی د کردار سړي مې وزني لمسون د کم غماز دی د کردار سړي مې وزني مننه بورای خو داسې نه و چا نظر کړي سنګریاره لمسون د کم غماز دی د کردار سړي مې وزلي د مجید سنګریار یوه نړۍ مننه وایي ملا د هغې غنمرنګي تعریف داسې وکړو ملا د هغې غنمرنګي تعریف داسې وکړو د جنت خټه ده حلوا